د کهانۍ شروعات کې موږ د اډم نومي یو ساینټیسټ وینو. دا د خپلې ښځې او د ماشوم زوی سره رواني ځنګل ته. اډم په بوټو باندې ریسرچ کول غواړي. په اصل کې حکومت دغه ځنګل ته لیږلی دی چې دا په دې بوټو باندې ریسرچ وکړي. ولې چې حکومت دا بوټي کټ کول غواړي، خو د دې خلک داسې نه غواړي، نو دا دلته ریسرچ دپاره راشي چې د کومو بوټو کټ کول پکار ده. اډم سره خپل زوی وي او دا د بوټو نه سیمپل اخلي. دلته کې د دې سپی غپا شروع کړي او یو ګڼ ځنګل ته لاړ شي. اډم چې په دې پسې شاته لاړ شي، نو دا وګوري چې دلته یو پخوانی کور دی کوم چې مات شوی دی. دا چې کله کور ته دننه شي، نو دا وګوري چې یوه ځنګلي بزه مړه شوې ده او دلته پرته ده. دا بزه راوروسته کړي، نو دا وګوري چې په دې باندې څه تور قسم لیکویډ دی. د ریسرچ دپاره دغه لیکویډ نه لږې سیمپلې راواخلي. دې خوا موږ د اډم ښځه وینو، دا د کور کړکۍ بدلوي، خو په دې ټیم کې دلته د کولم نومي یو کس راشي. دا د اډم ښځې ته وایي چې د دې ځای نه تاسو وځئ، دا ځای ډېر زیات خطرناک دی او ستاسو سره خو ماشوم بچی دی. تاسو به کم از کم د خپل ماشوم بچی په باره کې سوچ کلی وی. دا په اصل کې د دیو په راتګ باندې خفه وي، خو د اډم ښځه ورته وایي چې زما خاوند په کور کې نشته، هغه چې کله رالی نو د هغه سره خبره وکړه. د دې نه پس کولم د دې ځای نه لاړ شي. کله چې اډم کور ته راشي، نو د دې ښځه ورته د کولم په باره کې ووایي، خو اډم ورته وایي چې هغه غواړي چې موږ د دې ځای نه لاړ شو، هغه موږ یارول غواړي. د دې نه پس چې دې کمې سیمپلې راولي، نو په دې باندې ریسرچ کوي. دا وګوري په دیو کې چې کم سیل موجود دي، نو دا د خپل خوا او شاته نور سیلونه خوري. په دغه ټیم کې د اډم ښځه راشي او دې ته وایي چې زموږ د بچي په ځای باندې څه تور څیزونه راولېږي. دا چې کله هلته ورشي، نو دې ته څه ښکاره نه شي. د دې وجې نه دا خپل زوی وده کړي او واپس لاندې راشي. خو په دې وخت کې د دې د زوی د ژړا اواز راشي. دیو په منډه باندې بره ورشي، خو د دننه نه څوک دروازه بنده کړي. دیو دا دروازه کولاو کړي او دننه ورشي. د دیو بچي ژړل او دلته کې یوه کړکۍ ماته شوې وي. د اډم دا خیالي چې دا به د دې کلي خلکو داسې کلي وي. د دې وجې نه پولیس ته فون وکړي او پولیس راشي. دا پولیس والا ته وایي چې دا به کولم کړی وي، خو پولیس والا ورته وایي چې داسې نه ده. په اصل کې یو څو ورځې مخکې د کولم خپله لور ورکه شوې ده او د دې کلي خلک داسې وایي چې په دې ځنګل کې شیطانان دي. هغوی خلک وجني او ماشومان د خپل ځان سره وړي او کولم دا نه غواړي چې د هغې د لور سره څه شوي دي هغه ستاسو سره وشي. هغه تاسو صرف خبرول غواړي او ستاسو دا کړکۍ به چېرته د مرغۍ یا د بل څه شي د وجې نه ماته شوې وي. تاسو یارېږئ مه. د دې نه پس پولیس والا د دې ځای نه لاړ شي، خو د اډم اوس هم په کولم باندې شک وي. دا بهر راوځي او د دې کړکو نه تصویران واخلي. په دغه ټیم کې دې ته احساس وشي چې د دې شاته څوک دي. نو دا شاته تاو شو. کله چې د دې ځای تصویر واخلي، د کیمرې د فلش په وجه باندې دلته شیطان ښکاره شي او په دغه ټیم کې د دې سپی دغه طرف ته غپا شروع کړي. خو چې دا کله مخکې ورشي او دغه ځای وګوري، نو دلته هیڅ هم نه وي. خیر په سباله باندې چې کله اډم مارکیټ ته لاړ شي، دلته دا نوې کړکۍ اغستل غواړي، خو دا دکاندار ورته وایي چې د دې کړکۍ په ځای دلته د لوحې کړکۍ ولګوه. په اصل کې دیو چې کله دلته راغلي وو، نو دلته کې د لوحې ګریلز لګېدلي وو، خو د دې د ښځې نه خوښ، نو هغه یې لرې کړي دي. اډم د دې دکاندار خبره ونه مني او دغه کړکۍ جوړه کړي او را روان شي. په لاره کې د دې ګاډی خراب شي. دا چې کله کولاو کې وګوري، نو په انجن باندې هغه تور لیکوډ شیزونه یي. دا په دې باندې ډېر سوچ ونه کړي او د دې انجن د ټیک کولو کوشش کوي. خو په دغه ټیم کې څوک دې له شاته نه دیکه ورکړي او دا د ډیګۍ کې بند کړي. د دې سره په ګاډي کې د دې ماشوم زوی هم وي. دې خوا موږ د اډم ښځه وینو. دې ته د ماشوم په کپړو کې هغه تور لیکوډ میلاو شي. نو د دې دا خیالي چې دا به چېرته سپي راولي. خو په دغه ټیم کې دلته کولم راشي او دا ورته وایي چې ما خو ته پوه کړې چې تاسو د دې ځای نه لاړ شئ. خو د اډم ښځه ورته وایي چې ټیک ده، کله چې زما خاوند رالی، نو زه به ستا خواله درولېږم. کولم دلته یو کتاب کیدی او د دې ځای نه لاړ شي. دې خوا موږ اډم وینو. د دې ماشوم زوی جاړي. په دې باندې د اډم سترګې کولاو شي. دا په څه ناسه طریقه باندې د ګاډي سیټ وشلی او دې ګاډي ته دننه راشي. دا چې کله خپل زوی د ګاډي نه راوباسي، نو دا وګوري چې په ګاډي باندې ساجیبه لیکې راښکلې شوي دي. د دې دا خیالي چې دا د کولم څه چال دی. دا ډیر زیات ګبراو شي او په منډه باندې کور ته راشي. دیو ټول ډیر زیات یریدلی، نو بره کمرې ته لاړ شي. په دې ټیم کې بجلی لاړه شي او ساجیبه اوازونه راځي. د اډم دا خیالي چې دا به کولم وي. نو دا ورته وایي چې ما پولیس ته فون کړی دی، تاسو د دې ځای نه لاړ شئ. دا چې کله په دروازه باندې ډز وکړي او دروازه کولاو کړي، نه دلته څوک نه وي. د دې نه پس هغه کتاب کولاو کړي کوم چې کولم دلته پریښی وي. په دې باندې ساجیبه عجیبه څیزونه وي. دا د اډم په سمج کې نه راځي. دا خپلې ښځې ته وایي چې موږ له د دې ځای نه تګ
پکار دی خو د دیو گاړی د ځنګل په منځ کې دی. خیر دیو د کور نه روان شي. په دغه ټیم کې دا د خپل سپي د غپا اوازونه واوري. دا چې کله د خپل سپي خواله ورشي نو د دې یوه سترګه سره شوې وي. د دې دا خیال دی چې دا هم د کلي خلکو کړي دي. د دې نه پس د گاډي طرف ته روان شي. دیو چې کله د گاډي خواته ورسي نو د دې سپي غپا شروع کی. مخې ته یو تور سوری ښکاري نو د دې سپي پسې ورمنډه شروع کی. لږ وخت پس د دې د سپي چغې راشي نو دې ته پته ولګي چې زما سپی مړ شو. د ایډم ښځه په گاډي کې کینی خو چې ایډم کله بانټ کولاو کی نو دا وګوري چې هغه تور سیزونه خو نور هم سیوا شوي دي. دا دغه سیزونه د دې گاډي نه لرې کی. خو د ایډم ښځه چې کله په گاډي کې ناسته وي او دا شاته وګوري نو دا شاته ډیر زیات شیطانان ویني. دا ډیره زیاته ویریږي نو د دې وجې نه گاډی سټارټ کی. خو د گاډي په رڼا باندې دا مخې ته نور شیطانان ویني. په دې باندې دا نور هم ویریږي نو ایډم په منډه باندې گاډي ته راوخیږي او دیو د دې ځینه روان شي. په دغه ټیم کې د دیو مخې ته یو ماشوم راشي. په دې باندې دیو دا گاډی راتاو کی او گاډی یوې کندې ته ولویږي. نو دیو د دې گاډي نه راکوز شي او واپس د خپل کور طرف ته منډه شروع کی. دیو چې کله کور ته راورسي نو دیو ته پته ولګي چې کولم کومه خبره کول هغه بالکل ټیک وه. دلته واقع چې شیطانان دي خو دا شیطانان په تیاره کې حمله کوي. په رڼا کې د دیو وس نه رسي. ایډم په دروازه کې بهر کتل. په دغه ټیم کې یو شیطان د دې په سترګه باندې حمله وکړي. د دې سترګه زخمی شي. دا خپله ښځه او ماشوم زوی بره وخیږي. د دې نه پس دا د جنریټر د چالو کولو کوشش کوي چې په رڼا باندې دا شیطانان د دې ځینه وتښتي. دا دغه جنریټر چالو کول غواړي. دې خوا یو شیطان لاس راوغځي او د ایډم په ښځه باندې حمله کول غواړي. خو د دې نه مخکې چې د دې په ښځه باندې حمله وکړي په دغه ټیم کې ایډم جنریټر چالو کی چې څنګه رڼا شي نو دا ټول شیطانان د دې ځینه وتښتي. ایډم زخمی شوی وي. د دې وجې نه اوس د دې نه په مزه مزه باندې شیطان جوړیږي. دا خپل زوی په یو المارۍ کې بند کی. د دې نه پس دیو په کړکو باندې وسپنې لګول غواړي. د دیو دا خیال چې داسې به شیطانان دننه رانشي خو د مخکې نه یو شیطان دلته موجود دی. دا د دې زوی راواخلي او بره وخیږي. کله چې پسې ایډم بره ورشي نو دغه شیطان په دې باندې حمله وکړي او دا بېهوشه کی. د دې ښځه په دغه شیطان پسې ور روانه شي. دا چې څنګه ځنګل ته ورسي نو دا لرې وګوري چې د دې زوی په اوبو کې روان دی. دا په منډه باندې دغه اوبو ته ورشي او په څه ناڅه طریقه باندې دا خپل زوی بچ کې او کور ته یې راولي. دا د زوی خپل خاوند ایډم له ورکي چې د دې کپړې بدل کا. خو چې ایډم دا ماشوم ویني نو دې ته پته ولګي چې دا خو زمونږ زوی نه دی بلکې دا یو شیطان دی او دا د شیطانانو یو چال دی. خو د ایډم د ښځې دا خیالي چې زما خاوند ته دا ځکه شیطان ښکاري چې هغه په خپله باندې زخمی شوی دی. خو د دې اصلي شکل صرف ایډم لیدلی شي. د دې د ښځې دا خیالي چې زما خاوند زخمی شوی دی نو دا خپل خاوند ووایي او دا ماشوم راواخلي او د دې ځینه وتښتي. دا د کولم خواته ورسي خو کولم دا کور ته پرې نه دي. د کولم دا خیالي چې په دې دواړو کې به یو خامخا زخمی وي. دې خوا مونږ ایډم وینو. د دې نه په مزه مزه باندې شیطان جوړیږي. دا د یو ماشوم چغې واوري نو دغه طرف ته روان شي. دا په ځنګل کې یو غار ته ورشي. دلته کې ډیر زیات شیطانان وي. دلته کې د کولم لور هم موجود وي کومه چې په خپله باندې یو شیطانه ده. د دې په لاس کې د ایډم زوی وي نو دا ورته وایي چې ماله دا ماشوم راکه خو دا ورله دا ماشوم نه ورکوي. دا ټول شیطانان په دې باندې حمله کول غواړي خو د دې په لاس کې اوري. د دې وجې نه دې ته څه نشي ویلی. خو د ایډم نه مکمل شیطان نه جوړ شوی ولې چې دا اوس هم د اور نه نه یریږي. دې خوا موږ د ایډم ښځه وینو. دا د ځنګل په منځ کې او د دې خوا او شاته ډیر زیات شیطانان وي. نو دا د دې کیمرې پلش لګوي. په دې طریقه باندې دا شیطانان د ځان نه لرې ساتي. دا چې کله روانه نو دا د یو ځای نه ولویږي. په دې وجه باندې د دې د کیمرې دا پلش خراب شي. د دې نه مخکې چې دا شیطانان په دې باندې حمله وکړي ایډم د خپل اصلي بچي سره دلته راشي. دا خپلې ښځې ته وایي چې ستا سره کوم ماشوم دی دا په اصل کې د شیطانانو یو چال دی. په دې باندې زمونږ ماشوم حاصلول غواړي. دا په څه ناڅه طریقه باندې خپله ښځه راضي کړي. څنګه چې یو شیطان د ایډم په ښځه باندې حمله کوي نو ایډم پې ور ودانګي او مړی کړي. د ایډم ښځه دا ماشوم راواخلي او د دې ځینه وتښتي. دا شیطانان اوس هم په دې پسې شاته ور روان دي خو اوس نور راختې وي. په دې وجه باندې ټول شیطانان خپلو غارونو ته واپس لاړ شي. دې خوا مونږ ایډم وینو دا دلته کې مړ شي او هغه ماشوم چې د دې ښځې دې له ورکلی هغه هم یو شیطان وي. ولې چې د نور په رڼا کې د دې جسم خراب شي. د ایډم د ښځې سره چې کوم ماشوم وي دا د ایډم اصلي بچی. د ایډم ښځه واپس خپل کور ته راشي او دا ډیره زیاته جاړي. د دې نه پس دا د دې ځای نه لاړه شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.